که چېرې تاسو ته د نااشنا نمبر نه کالونه کېږي، تاسو څوک تنګئ، د جیر، ټیلینار، یوبون، زونګ د هر نمبر نه تاسو د هغې مکمل ډیټیل، مکمل شناختی کارت، مکمل پته په 1 منټ کې په یو کلیک باندې راویستلی شئ. ډیر په اسانه یو داسې ویب سایټ درته ښایم، ډیر په اسانه باندې تاسو د خلکو مکمل معلومات راویستلی شئ. کوم خلک چې تاسو ته پالتو کالونه کوي، خپل ځان درته نه ښایي چې زه فلانی یم، یا تاسو د فیملی موبایل ته زیاتتر داسې څوک تنګولو لپاره کالونه کوي، د هغې مکمل ډیټیل به تاسو په یو کلیک باندې راخلئ. راځئ ما سره ګورو په دې سکرین کې درته ښیم. ښه دوستانو، موږ رالو د خپل موبایل سکرین ته. تاسو به سمپلی څه شی کولاو کوئ، خپل دې ګوګل ته به راشئ. ګوګل چې کله تاسو کولاو کوئ، تاسو به یو ورکوټه غوندې ویب سایټ ولیکئ، پاک ډاټا، خپله تاسو سره دی پاک ډاټا ډاټ سی ایف. دا به موږ ځان سره څه کوو، دا موږ ځان سره کلیک کړو. په دې کې چې کوم د 1 نمبر دی، د وړاندې نمبر، د وړاندې نمبر هم تاسو کولولی شئ، د دویم نمبر هم تاسو کولولی شئ. موږ به تاسو ته څه شی وکړو، موږ به دا دویم نمبر ویب سایټ چې کوم دی دا موږ کولاو کړو، د آل نیټورک ډیټیل چې کوم دی دا موږ څه کړو، دا موږ ځان سره اوپن کړو. ښه دي، زموږ سره به داسې انټرفیس کولاو شي. اوس په دې کې چې کوم د سرچ بار دی، په دې سرچ بار کې ته هر یو نمبر لیکلی شي چې کوم نمبر ستا خوښ وي، د ځانه په دې کې یو نمبر ته لیکلی شي، یا کوم نمبر تا تنګوي. فار ایگزامپل زه به په دې کې یو نمبر ولیکم داسې د ځان نه، صحیح ده. 0 به ورسره نه وهو، او د 3 4 5 97 54 366 داسې یو ګډوډ نمبر مې وهو، که دا هر چا وي. ښه، اوس به موږ ته پته ولګي چې چا نمبر دی. دا وګورئ دوستانو، موږ ته د دې ډیټیل راغی مکمل، صحیح ده. د چا په نوم دی محمد شاه، که د هر ځای دی دا د شناختی کارت نمبر، او دغه مردان، او دغه مکمل ډیټیل چې کوم د دې دی تاسو ته ښکاري په سکرین باندې، دغه دی، صحیح ده. نور داسې تاسو هر نمبر را معلومولی شئ. بیا د دې نه پس که تاسو د دې مزید ډیټیل غواړئ، نو کوم د سی ان ای سی نمبر چې دی، د شناختی کارت د کوم نمبر چې دی، دې باندې به داسې ګوته کېدئ، دا به ځان سره څه کوئ، کاپي به کوئ. دا ما کاپي کو، صحیح ده. اوس به واپس چېرته راشو، واپس به موږ راشو سرچ نیو نمبر ته. سرچ نیو نمبر ته ما کلیک وکړو، نو دا کوم چې مونږ کاپي کړی و دا شناختی کارت نمبر مونږ دلته کې څه کړو، پیسټ کړو. مونږ پیسټ کړو، دلته به سرچ کړو. سرچ مو کو، د دې بس مزید نور ډیټیل هم مونږ ته راشي، صحیح ده. د دې چې کومې نورې نمبرې دي، دا جاز دی، دا ټیلینار دی، دا هم د ټیلینار نمبر دی، دا دې بقایه چې څومره نمبرې دي که نه، ټوټل نمبر یې مونږ ته د دې راغلی، صحیح ده. دا د دې طریقه ده، ډېر اسانه طریقه ده، تاسو ټول یادولی شئ، او دا ستاسو د ضرورت مطابق ده، غلطه به نه استعمالوئ. ډېر بهترین ده، صرف او صرف ستاسو د رهنمایۍ دپاره ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، او د خپلو ملګرو سره لازمي شریکئ چې نور چا ته هم څه فایده ورسي. انشاءالله د بلې ویډیو سره بیا حاضر یو. د الله په امان.